اللہ تعالیٰ سمر مجرمان معافی پس سمر آسان معافی کتاب کی لاکلی دی چکل غزوہ احد رالا پیغمبر علیہ السلام اکا حضرت حمزہ پا احد کی شہید حضرت حمزہ دا پیغمبر علیہ السلام رضعی ورور ہمو او دا پیغمبر علیہ السلام دیر غٹ معاون مو او پیغمبر علیہ السلام تا دیر گران چا شہید کے وحشی شہید کے وحشی ولی شہید کے ځکه د مکی د مشرکانو سرداران په بدر کې یو کال مخکې قتل شوي وو د هغې د خاندان یو زنانه و هنده د هغې یو غلام وحشي هغې ته ډېر غټ انعامونه او پیشکشونه کړي وو که دې چیرې په دې جنګ کې حمزه قتل کوي ځکه حمزه په هغه جنګ کې ډېره غټه بهادري کړې وه نو بیا به ستا سره زه دا کوم دا به کوم دا کوم حضرت حمزه رضی الله عنه په خپل وخت کې د دواړو لاسو د تورو ماهر و هغې په چپه و راسته لاس دواړو تورې چلولی سوې د هغې مخ له څوک راتللی نس وحشي چونکې په حبشه کې زندگی تیره کړې وه او د حبشې یو فن و د لیرې څه یو څوک په برچه باندې ویشتل نو حبشې یو ډبرې ته ورته کښېناستی حضرت حمزه رضی الله عنه چې کله په میدان جنگ کې راتلی نو د لیرې ځاسې په وویشتی په برچه باندې وویشتی حضرت حمزه رضی الله عنه چې کله رایلسلو نو هغه زنانه چې هنده وه د خپلو مشرانو د هغې هغه بغض و عناد اخیستې وله او دا راله وحشي راله په دې نس کې چاړه ورووله د حضرت حمزه رضی الله عنه د بدن ټول اندامونه یې راوږ شو هغې په دې خوله باندې زبېښل په دې خولو باندې خوړل او د حضرت حمزه رضی الله عنه غوږونه او فضه او د بدن ټول اندامونه ټوکړې ټوکړې پیغمبر علیه السلام چې کله د احد په میدان کې خپل اکا حضرت حمزه ته ودرېدی پیغمبر علیه السلام د احد په میدان کې ډېر وژړل تاسو د سیرت کتابونو وګورئ په یو کتاب کې هم د پیغمبر علیه السلام ژړا په سګلیو نه ده ثابته سوې لیکن د احد په میدان کې د پیغمبر علیه السلام سګلۍ اورېدل کېدلې حضرت حمزه د حضرت علي رضی الله عنه هم اکاو حضرت علي ورسره په ژړا د احد په میدان کې چې څومره صحابه او د هغې ټولو د ژړا اوازونه پورته کېدل پیغمبر علیه السلام په حمزه باندې دومره زړه درد کاوه اویا واره د احد په میدان کې پر حمزه د جنازې لمونځ وکړ اخر یې د ځانه سره قسم واخیستی ورته زما اکا زما د الله په ذات قسمي چې ستا سره څه سوي دي د اویا کسانو سره به دغسې کوم لیکن د پیغمبر پر قسم باندې دستي حضرت جبرائیل علیه السلام د عرش سره راغلی الله را واستوی ورته پیغمبره و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ای پیغمبره چې څه در سره سوي دي د یو سړي سره دغسې کولی سي د اویا قسم به نه اخلي و ان صبرتم له خیر للصابرین که چیرې پر دې باندې ته صبر وکړې صبر ستا دپاره ډېر خیر دی د پیغمبر علیه السلام برور زما خو صبر دی بس چې کله پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه فتح کړه دورانیه 1308 کال د هجرت راورسېدی پیغمبر علیه السلام د یو فاتح په شکل مکی مکرمې ته چند کسان د مکی مکرمې سه چې د هغې دا یقین و چې موږ به ژوندي نه پاته کېږو نو هغې د مکې څه وغورځېدل حضرت عکرمه وغورځېدی د دریابو د جدې پر طرف لاړی دا د ابوجهل زوی و هغې هم دا یقین و چې زه ژوندی نسم پاته کېدی وحشي هم دا یقین و چې زه ژوندی نسم پاته کېدی ځکه ما حضرت حمزه په کوم شکل قتل کړی دی نو وحشي یمن ته وغورځېدی پیغمبر علیه السلام د فتح مکې په موقع باندې یو صحابي راوغوښتی ورته یې راسه چې رالی برای خط ولیکې وحشي ته یې ورواستوی او وحشي ته د دې دپاره ورواستوی د اسلام دعوت یې ورکوی وحشي راسه اسلام قبول که بس چونکې د الله تعالی فیصله وه وحشي د الله تعالی یو مخلوق او د الله تعالی د مخلوق سره د الله تعالی ډېر محبت دي که هر څومره قاتل دی که هر څومره زیات مجرم دی که هر څومره زیات خطاکار دی بیا هم پیغمبر علیه السلام خط ورته لیکي بعث الیه یدعوه الی الاسلام خط یې ورواستوی وحشي ته ورته وحشي اسلام قبول کړه چې کله قاصد خط راوړی یمن ته او وحشي ته یې پیش کړي د پیغمبر علیه السلام خط دی او پیغمبر علیه السلام هغې ته د اسلام دعوت ورکړی دی او هغې ته پر خپله ټوله زندګي باندې نظر واچوی بره د دې خط پر شا باندې څه ورته لیکي ورته ان من زنا وقتل واشرک وانی فعلت ذلک کله ای پیغمبره چې کوم څوک زناکار وي چې کوم څوک مشرک وي چې کوم څوک قاتل وي
ستاسو په آسمانی کتاب کې دا غي متعلق دا لیکلي دي چې یلقى اثاما یضاعف له العذاب، چې کم څوک د دې ګناو سره یو ځای سي الله به دو چند سزا ورکړي. واني فعلت ذلك كل ما خدا ټول کړي چې زما ټوله زندگی په زناو کې تیر شوی ده، زه په ټوله زندگی کې مشرک پاته شوم او ما په انسانانو کې د حضرت حمزه غوندي انسان قتل کړی دی او په دومره بے دردی باندې می قتل کړی دی. ورته فكيف تدعونني الى الاسلام، ما اسلام ته څنګه را بولي؟ ورته پیغمبر ته ماته د اسلام دعوت څنګه راکې؟ د خط پر شاید دا جواب ورته وری کې قاصد ته فلاس ورکې چې تاسو پیغمبر ته دا ورسو چې کله قاصد خط مدینه ته را رساوي، الله تعالی په هر څه باندې عالم دی. د خط را رسیدو سمخ کې حضرت جبرائیل د عرش سره ورسی، پیغمبر علی السلام چې خط ولیکه وکاته، حضرت جبرائیل جواب ورشي ورته دا ورته ولیک الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ورته چې کوم څوک توبه وکړي، چې څوک ایمان راوړي او چې څوک نیک عمل زندگی تیر کړي، الله تعالی هغه ټول ته مغفرت کوي. بس نو ته ایمان راوړه، پر دې عمل باندې توبه وکړه او زندگی په نیک عملی کې تیر کړه، الله تعالی د طرفه مغفرت او بخښنه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت جبرائیل په فرموده باندې هغه خط باندې برته جواب ولیکه، بیا وحشی ته وروسته. وحشی ته چې خط را ورسېده چې کله وکته پر هغه دا شرط لیکل دی الا من تاب، براوي ټیک د توبه خو به وکړم د ټولې ژوندۍ د ګناهونو سمې توبه ده. و امن ایمان براوړم، لا اله الا الله کلمه به وایم، لیکن په دې کې دریم شرط دا لیکل دی وعمل عملا صالحا، چې بیا به سړی بد عملی نه کوي. برای پر دې خط ولیکل و هذا شرط شدید لعلی لا اقدر علیه، ای الله دا دې ډېر، ای پیغمبر دا دې ډېر سخت شرط لګولې دی، دا زما د وس خبره نه ده. زه اسلام راوړلو ته تیار نه یم، ځکه په اسلام کې دا شرط دی چې سړی به نیک عمل او زه نیک عمله زندگی نه سم تیرولی، زما سبد عملی کیږي، نو په دې وجه زه اسلام راوړلو ته تیار نه یم. پر خط برته جواب ولیکئ، پیغمبر ته راوسته. تاسو ګوره یو مجرم دی، یو خطاکار دی، یو قاتل انسان دی، هغه د خپل اسلام راوړلو په خاطر باندې هغه نخرې کوي، الله تعالی د هغه ناز او نخرې برداشت کوي. چې کله خط دوباره را رسیږي پیغمبر علیه السلام ته، د پیغمبر د خط د لیدلو سمخ کې الله حضرت جبرائیل بیا د عرش سره هستی، چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خط ولیکه پر هغه د لیکل دي لعلی لا اقدر علی، دا شرط ډیر سخت دی د عمل صالح، پر دې به شاید زه قدرت نه کم پیدا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حضرت جبرائیل علیه السلام ورته په جواب کې دا ورته ولیک ان الله لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله تعالی د عمل صالح قیدم زینو غرساوي، بس دا پرېښ. الله تعالی مشرک ته معافی نه کوي، شرک پرېږده، بس د الله واحد ومنه، ويغفر ما دون ذلك، د دې سورسته کو ګناهګار هم الله درته بخشي. بس ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا پر خط باندې جواب ولیک چې وحشی صرف شرک پرېږده، بس عمل صالح نه دی ضروری، صرف اسلام لراس. خط چې کله وحشی تر ورسېده، وحشی چې وکاته ان الله لا يغفر ان يشرك به، الله مشرک نه بخشي، ويغفر ما دون ذلك، بلکه هر ګناهګار الله یې بخشي. لیکن په اخر کې دا لیکلي دي لمن یشاء، چې د الله خوښ شي. وحشی دستی پر خط باندې ولیکل وای ارانی بعد فی شبهه، زه درو سره په شک کې یم، زه په دې شکل اسلام ته نه تیارېږم. ولی لا ادري ايغفر لي ام لا، ما ته اوسم نه معلومیږي چې زما بخښنه به د الله خوښه که به نه خوښه، په دې خو د الله خوښه لیکلې ده. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، چې د الله خوښه الله هغه بخشي، نو ما ته نه معلومیږي چې زما بخښنه به د الله خوښه که به نه. نو چې کله دغه توري نه ځنګورځېدلې دراسه ته زه اسلام نه راوړم، بیا خطر واستوي چې د دې توري په خاطر باندې زه اسلام راوړلو ته تیار نه یم. چې کله قاصد خط او جواب مدینه منورې ته راوړي، حضرت جبرائیل علیه السلام بیا د عرش سزا نه رسي، یو عجیب آیات راوړي. پیغمبر علیه السلام وایي که ټوله دنیا ماته الله تعالی راکړي، د دې آیات په مقدار ماته خوشحالي نشي ملاویدی. الله تعالی سورته وایي وحشی ته دا ولیکه وقل لعبادي الذين اسرفوا على انفسهم
اے پیغمبره زما د بندگانو ته ووایه چې د کوم چا څه ګناه سوې ده، زما د ګناهګاره بندگانو ته دا ووایه ورته الله تقنطوا من رحمت الله، دا الله د رحمت زمونه امید کیږي. دا الله رحمت غیر محدود دی، دا الله رحمت ډیر فراخ دی، دا الله رحمت ډیر عظیم دی. ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله تعالی ټول ګناهونه معافوي. ولې معافوي؟ ځکه انه هو الغفور الرحیم، ځکه الله تعالی ډیر غفور او ډیر رحیم او ډیر مهربان ذات دی. چې کوم څوک د عربیت سره آشنای هغه ته دا ورمالمیږي چې الله تعالی دا خبره څومره کلکه کړې ده، الله دا جمله څومره کلک. ان الله یغفر الذنوب جميعا، اسمیت د جملې د جمله اسمیه په عربیت کې د تاکید د فر راځي چې الله تعالی خامخا معافي. الذنوب باندې الف لام د استغراق د پاره دی، الله ټول ګناهونه معافي. د دې په اخر کې الله جميعا لیکل دی، جميعا د تاکید د پاره دی، الله یقیني معافي. او د دې سورست الله علت ور سره مرګره کړی دی. ولې معافي؟ ځکه انه هو الغفور الرحیم، ځکه الله تعالی ډیر مهربان دی. او د کوم حکم سره چې علت ذکر سي په عربیت کې هغه حکم بیا ډیر مضبوط دی. چې کله وحشی ته دا خط پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی ما احب ان لی الدنيا كلها بهذه الايه، کچیر الله تعالی ماته د ټوله دنیا د دې آیات په عوض کې را کړی وی، ماته دومره محبوب نه ولکنن چې الله ماته د آیات راکړي چې زما د امت مجرمان الله تعالی د رحمت څخه نه امید کیږي، او الله تعالی به زما د امت مجرمانو ته ټول ګناهونه معافي. چې کله وحشي له خطر علی نو بار چې وی کاته برول نعم هاذا نعم هاذا، دا ډیر ښه جواب دی، دا د الله ډیر ښه فیصله ده، او دا د پیغمبر ډیر ښه رسالت دی، او دا د پیغمبر ډیر ښه استاد او ډیر ښه دعوت او ډیر ښه طریقه ده. فجاء واسلم، د یمن سره له مدینه منورې ته پیغمبر مدینه ته رسیدلی، په مدینه کې اسلام راوړی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د اسلام راوړی دا فیصله سی وسوله. یو صحابي د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه کوي احاذا له ام لعامه المسلمین، ایا دغه فیصله چې الله تعالی د ټولو مجرمانو ګناهونه معافي، ایا دا صرف د وحشي د پاره ده دا فیصله که د عام مسلمانانو د پاره ده؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بل لعامه المسلمین جميعا، د ټولو مسلمانانو په باره کې د الله دا فیصله ده چې هر څومره ګناه وسی، چې هر څومره خطا وسی، چې هر څومره نافرمانی وسی، چې هر څومره د الله ناراضگی د سړي په مناسب سي، لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت څخه سړي نه امید کیږي. ځکه الله تعالی ډیر مغفرت والا ذات دی، الله ډیر بخښونکی ذات دی، الله ډیر غفور ذات دی، الله ډیر رحیم ذات دی، الله ډیر مهربان ذات دی. یو مور خپل بچي هغه په تکلیف کې لیدل او په جهنم او په اور کې سوځل نه غواړي. زما د الله قسمی چې د الله تعالی د انسانیت سره څومره محبت دی، که د زرو مند محبت سره یو ځای سي، د الله تعالی د محبت لسمې حصې ته نه رسیږي، بیا به الله تعالی د انسانیت څنګه جهنم ته اچي. ځکه الله تعالی د دې انسانیت د مغفرت ډېرې لارې جوړې کړي دي، او ډېرې اسانې طریقې الله تعالی ورته انتخاب کړي دي، او د مغفرت لپاره ډېرې لنډې طریقې جوړې کړي دي. په هغه طریقو کې یوه طریقه دغه 10 ورځې دي چې په دې 10 ورځې کې سړی په دې زړه کې پر خپله ګناه باندې پښیمانه شو، الله تعالی هغه ګناه د د عمل نامې څخه ختم کړه او د د عمل نامې څخه میټاو کړه. ځکه دا 10 ورځې د مغفرت ورځې دي، او دا د بخښنې ورځې دي چې الله تعالی د حضرت وحشي غوندې قاتل لا معاف کړي. نه بیا به عام انسانان چې په عامو ګناهونو کې راسي، الله تعالی به د هغې مغفرت او معافي څنګه نه کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې حضرت وحشي راغی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا یوه خبره ورته کوله، و زما و مخ ته به نه درېږي، زه چې پر کوم ځای ناست یم زما په سترګو کې به نه رالوېږي، ځکه زه چې تا ته ګورم ما ته خپل اکا حضرت حمزه سترګو ته جګ ودرېږي، نو ته چې زما په مجلس کې کښېنې پر یو طرف او بل طرف کښېنې ما ته به مخامخ نه کړي. د دې خبرې څه د حضرت وحشي ته لږ شرمندګي وه. تاسو لیدلی پلار چې کله زوی د پلار نافرمانه سي او د پلاره څه ناراضه سي، او څه زمانه بعد راسي بیا زوی د پلاره سره صلح وکړي، نو د نور انسانانو ته دا زوی د دې نور انسانانو په مخ کې لږ شرمنده وي چې دا خو هغه زوی دی چې پلار یې ازار کوي، د پلار ازاري دی، او بیا رالی پلار یې راضي کوي د ځانه سه، نو هغه بنده ته لږ شرمندګي وي.
لیکن د پلار مینه دا رقم ده، د پلار محبت دا رقم دی چې هغه بچی د دې ټولو انسانانو په مخ کې پښکاره داسې ونازوي چې هغه شرمندګي د زندګۍ څخه ختمه شي. نو حضرت وحشي ته به د دې څه لږ شرمندګي و، الله تعالی هغه شرمندګي هم ختموي. چې کله د حضرت ابوبکر په دور کې راغلی نو دې وخت کې مسیلمه ابن الکذاب د نبوت دعوه وکړه، او دا په دې وخت کې د ټولو څه لوی مجرم او د بنو حنیفه قبیلې سردارولو، او دا ویل چې زه د خپلې قبیلې نبی یم. در دې وخته پورې چا د نبوت دعوه نه وکړې. د حضرت ابوبکر رضی الله عنه په وخت کې د هغې سره جهاد اوس، او مسیلمه خاص الله تعالی د حضرت وحشي په لاس باندې قتل کړ. لکه په کفر کې حضرت حمزه د حضرت وحشي په لاس باندې شهید سو، او په حالت د اسلام کې بیا هغه لوی کافر چې مسیلمه و هغه د وحشي په لاس باندې قتل سو او ختم سو. بیا به د په ډېره ښکاره باندې دا دعوه کوله خلکو زه هغه سړی یم قتلت فی الکفر خیر الناس، په حالت د کفر کې مې په ټوله انسانیت کې بهترین انسان قتل کې چې حمزه و، وقتلت فی الاسلام شر الناس، په اسلام کې مې بیا د ټولو څخه بهترین انسان قتل کې چې مسیلمه و. بیا به د بطور فخر د اعلان کوي، او بیا به هغه شرم او هغه خبره چې د په زړه کې به کومه اندېښنه وه هغې ټوله الله تعالی ځینې ختم کړه.